بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. زه سمیع الله د کندهار یونیورسیټي یعنی KMU د طب پوهنځي محصل یو ځل بیا تاسو ته په اس عزیز میډیکس کې ښه راغلاست وایم. د نن موضوع مو ده چې د طب یو محصل څه ډول باید مطالعه وکړي. د طب مسلک په خپل ځان کې یو ډېر لوی مسلک دی او ډېره لویه ذمهواري لري، ځکه چې د طب د محصلینو یعنی ډاکټرانو سروکار چې دی هغه د ژوندي انسانانو سره وي. نو یو محصل باید په خپله تحصیلي دوره کې د ذرې قدر غفلت هم باید ونه کړي، ځکه د یو ذرې قدر غفلت د دې لامل ګرځي چې خدای مکه د یو ژوندي انسان خون ورپورې په غاړه سي. نو خدای مکه چې موږ او تاسو د طب مسلک په دې نیت انتخاب کړی وي چې د انسانانو خدمت وکړو او زموږ او ستاسو د ذرې قدر غفلت د دې لامل ګرځي چې موږ او تاسو کومې پیسې لاسته راوړو او هغه هم کیدای سي حرامې وي، ځکه چې موږ او تاسو په پوره ایماندارۍ سره هغه خپله تحصیلي دوره چې ده هغه پای ته نه وي رسولې. نو راځو خپلې خبرې ته چې د طب محصل باید څه ډول مطالعه وکړي. لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو الحمدلله زموږ او ستاسو په هیواد کې هم اوس کوم کیوریکلم چې دی یعنی کوم دا نصاب چې دی دغه په د انټرنیشنل یعنی د بین الملل د نصاب سره یو ډول دی. نو څه وخت چې زموږ او ستاسو یو نوی کال یا نوی سیمسټر شروع سي نو باید په لومړي سر کې زموږ او تاسو باید هغه د خپل کیوریکلم یعنی نصاب سره برابر او د هغه مطابق کم کتابونه چې وي هغه د سیمسټر په لومړي سر کې باید چې د طب د پوهنځي د خوا چې کم نصاب راکول کېږي یعنی کم کتابونه راکول کېږي باید چې هغه د هغه پر هغه سربیره باید موږ او تاسو خپل ځانو ته دغه خپل د کیوریکلم یعنی خپل نصاب مطابق ټول انګلیسي مضامین د ځان سره ولرو او خپل ځانونه د انګلیسي مطالعې سره اوس لا په شروع کې عیار کړو، ځکه چې که موږ او تاسو غواړو هر یو چې غواړي چې یو ښه ډاکټر سي او ښه خدمت ټولنې ته وکړي نو باید دی په صحیح معنا د طب دغه خپل پوهنځی چې کوم ده که MD کوي که MBBS کوي باید چې دا په صحیح ډول پای ته ورسوي. نو د دې لپاره زموږ او ستاسو کوم کتابونه چې دي دا ماشاءالله استادانو ډېر ښه زیار ویستلی دی چې موږ او تاسو ته ژباړلي دي، خو بیا هم انسان دی کمی لري چې یو وار د اول ځل د انسانانو لخوا جوړ شوي کتابونه وي په انګلیسي چې جوړ شوي وي او بیا زموږ او ستاسو د خلکو د خوا وژباړل سي نو کیدای سي ډېرې کمیانې او ډېر قصر پکې پاته کېږي. نو موږ او تاسو باید چې انګلیسي کتابونه د ځانو سره ولرو او په لومړي سر کې مو باید چې ځانونه د انګلیسي مطالعې سره عیار کړي وي او نور باید دې ته په تمه ونه اوسېږو چې موږ الحالته په پوهنتون کې څه شي وایو څه شي نه وایو. نو د سیمسټر د شروع سره سم باید خپله مطالعه خپل د ځانو سره خپل په کتابو کې شروع کړو، هغه انګلیسي که مضامین چې موږ او تاسو پیدا کړي وي. د دې یوه ګټه دا ده چې اوس لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې یو ډېره غټه وبا د کوویډ-19 په نامه راغلې ده او زیاتره پوهنتونونه او زیاتره محصلین رخصت وي، تقریبا د ټول هیواد پوهنتونونه زیاتره وخت رخصت وي. نو د دې ګټه دا ده چې موږ باید نور د پوهنتون و درسو ته په تمه ونه اوسو، ځکه چې یو وار د طب دغه دوره چې کومه ده دا ډېره اوږده ده، کیدای سي دا MD چې کوم ورته وایي دا 6 کاله دوام وکړي او که بل موږ دغه ډول د پوهنتون و نصاب ته په تمه کېږو او هغو درسو ته په تمه کېږو نو کیدلی سي چې او دا رخصتیانې موږ په غفلت سره تېرې کړو نو کیدلی سي چې موږ ډېر وخت د لاسه ورکړو او بیا چې کله امتحانونه راسي بیا خو نو موږ او تاسو ته معلومه ده خو امتحانونه خو به ټول ډېر ښه ورکړي او ډېر ښه نمرې به ترلاسه کړي، خو هلته به کنسپټ نه وي موجود، ځکه چې موږ او تاسو د مکتب ټوله دوره 12 کلنه دوره چې کومه ده هغه چې موږ به کتابونه نه کتل، چې کله به سهار امتحان و د هغه څه به مو یوه ورځ وړاندې کتاب راواخیستی ټول به مو میخانیک، هلته چې به ورغلو امتحان به مو ډېر ښه ورکړی، چې بیرته به رالو هغه به داسې و لکه موږ چې یو شی چاپ کړی و یا مو کاپي کړی و هلته مو به پیسټ سو نو حافظه به تقریبا 80% یا 80% بیا د ډېر وخت لپاره
دا شیان زموږ او ستاسو په حافظه کې نه پاتې کېدل. نو که موږ د طب دغه تحصیلي دوره په دې ډول ووایو لکه کوم چې موږ او تاسو د میخانیک توری ورته کاروو یا خاص یوازې د نمرو دپاره ووایو، نو بیا به وروسته موږ او تاسو ډېر ارمان کوو او یو ډېر ښه فرصت به مو له لاسه ورکړی وي، بیا به مو لاس ته هېڅ نه راځي. ځکه چې اوس هره ورځ دا زموږ او ستاسو په تحصیلي دوره کې هره ورځ زموږ او ستاسو لپاره ډېره قیمتي ده او باید موږ یوه ورځ هم د لاسه ورنکړو. خپل د ځانو دپاره یو شیډول یا یو پلان، یو داسې ټایم ټیبل جوړ کړو، یو داسې ټایم ټیبل جوړ کړو چې رخصتي وي نه وي رخصتي، که رخصتي وي که نه وي، زموږ او ستاسو پر هغه ټایم ټیبل باندې باید هېڅ که هره کم حالات راسي، خدای مکه که هره کم حالات راسي، الله دې موږ او تاسو د ستړیاو څخه وساتي، باید زموږ او ستاسو کوم ټایم ټیبل چې موږ او تاسو جوړ کړی په هغه کې هېڅ ډول تغییر رانه سي. نو انشاءالله الله جل جلاله موږ او تاسو ته وایي چې تاسې یوه زیار وباسئ، نور نتیجه پر ما پورې پرېږدئ. نو که موږ او تاسو په دغه نیت چې زه به انشاءالله د انسانیت خدمت کوم، په دغه نیت سره موږ او تاسو د خپل تحصیلي دوره کې زیار کاږو، انشاءالله دغه به تر عبادت کم نه وي. ځکه چې دا تحصیلي د طب مسلک چې کوم دی دا موږ او تاسو د انسانیت د خدمت لپاره انتخاب کړی دی. نو انشاءالله علما چې دي علما خو یوازې د انسانانو یا د انسانیت رهنمایي کوي، او یو ډاکټر چې دی، یو د طب محصل چې دی چې وروسته به انشاءالله ښه ډاکټر ځینې جوړېږي، هغه د انسانیت بچاو کوي. یعنی که انسان وي موجود وي نو بیا به یې رهنمایي وسي. نو انشاءالله د ډاکټر مرتبه په دغه ځای کې تر علماو لا لوړېږي. نو یو ځل بیا تاسو ته وایم چې موږ او تاسو باید چې په تحصیلي دوره کې د یوې ذرې برابر غفلت هم ونه کړو، خپل کیریکولم پر مخ یوسو او خپل مطالعه جاري وساتو. نور دې ته په تمه ونه اوسو چې په پوهنتون کې موږ څه شي ویلي یا مو نه دي ویلي. اوس الحمدلله ډېر پرمختللی دور دی، ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده. موږ او تاسو کولی سو خپل سمارټ فون په استفاده کولی سو د ډېرو اپلیکیشنانو، انټرنیټ او ویکیپیډیا څه په استفادې سره کولی سو موږ او تاسو خپله مطالعه ډېر ښه بدون د استاد څخه ډېر ښه ډول یې پر مخ یوسو. نو انشاءالله تعالی چې کله زموږ او تاسو کنسپټ جوړ سي، کله چې موږ او تاسو خپله مطالعه کوو او بیا د استاد څخه اورو او بیا نو زموږ او تاسو کنسپټ جوړېږي، چې کله کنسپټ جوړ سو انشاءالله زه تاسو ته ډاډ در کوم چې ستاسو څخه بیا یو ډېر ښه ډاکټر جوړېږي. نو نور ویډیو اوږدېږي، هیله کوم چې تاسو به پر ویډیو خوند اخیستی وي او یو څه چې مفیدې مشورې ما د استادانو څخه اورېدلې وي هغه مې ستاسو سره شریکې کړې. نو انشاءالله امید لرم چې تاسو به په خپل ژوند کې عملي کوئ. او دغه زموږ چینل اس عزیز میډیکس اوس موږ خاص د دې لپاره جوړ کړی دی چې د طب د محصلینو یو څه موټیویشن وسي، د دوی یو څه په ښه ډول زده کړه وکړي، خاص مو په دې اراده جوړ کړی دی. نو تاسو هم مرسته راسره وکړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو انشاءالله په راتلونکي کې به نور هم ډېر ښه ویډیو موږ تاسو سره ولرو. د خدای په امان ښه وخت ولرئ.